زما ټولنه لوی او واحد NSE approved housing project دی. 15 مرلې نه 2 کناله پورې په محدود ریزیډنشل پلاټس باندې بوکنګ ډېر تیزی سره شروع دی. او هم د 15 کاله په انتهایی مناسب او آسان اقتصاد باندې د میاشتې کې صرف 12,000 روپۍ. د خپل پرایم لوکیشن په وجه CMH هاسپټل، ناردن یونیورسيټي، ریلوے سټیشن، نوشهره کینټ او رشکۍ اکنامک زون سره موټروي ته هم اسانۍ رسای حاصل سره رابطه وکړئ او خپل پلاټ. السلام علیکم، څنګه درنو پښتنو، امید لرم تاسو بخیر. دا وخت راځي جی د اپردیر کوهستان کومراټ د حبیب لالا موجود دی جی، او دا چې کوم دی جی دا د ساروي راولي او زما په خیال د ټول کال بهري کله ثوابۍ ته کله لوړ دیر ته مختلف علاقې ګوري دود، او دا د اپردیر د کومراټ اوسېدونکی دی جی، او عمر یې هم دغه 100 کال لږ به وي داسې راته وایي چې یاره 100 نه اوښتی وي جي. د اپردیر کوهستان دی جي. حاجي صاحب یو جهان مننه چې موږ له ټایم راکړو، دا راته وایي چې تاسو د اپردیر یې؟ ښه، او دا راته ووایي چې ستا سره څو څاروي در سره دي؟ څاروي خو یو 10-12 دي. ښه 10-12 دي که نه؟ او وزیهل هم دې څه خرڅ کړه؟ په څو څوم خرڅ کړه؟ دا خو موږ مړه ګډې وډې خرڅې کړي دي. ښه، په 1.5 لاک. او حاجي صاحب دا راته ووایي چې ستاسو کوم کوهستانی قوم دی که نه، دا خو په هر ځای کې پروت دی که نه. زه به دا وایم چې په اپردیر کومراټ کې هم کوهستاني شته، په کالام ماهوډنګ کې هم کوهستاني شته، په ګلګت کې هم کوهستاني شته. که نه دا ستاسو یو ښه برادري ده جي، په هر ځای کې تاسو شیندلې ده که نه. دا راته ووایي جي چې لکه ماشاءالله د اپردیر چې کوم کوهستاني دي که نه، نو دا زموږ د لوړ دیر خلکو ته تلي د اپردیر لکه ډېر مهمان نواز جدو په وینه کې په بلډ کې په روایت کې د حضرت ابراهیم علیه السلام او صفت موجود دی جي د مهمان نوازۍ. پوه شوې یاره؟ موږ ډېر ځایونو ته سفر کېږي ځو، دا کالام دا چې دي د کالام ماوډن دا چې کم کوهستاني دي جي، دا لږ ړتنګ دي. هلته چې کم سیلګري لاړ شي که نه، یاره هغو سره ډېر بد سلوک کوي. دا ولې کوي اخر؟ په دې لږ مختصر خبرې وکړه لنډې جي. نو هغه خلک چې کوم دی هغه خلک دومره چلیدلې خلک نه دي. او دا خلک چلیدلې دي، دا هر ټول خلک دي. لکه د دیر خلک چې کم دي دیروجي، دا پښتانه خلک دي او اصل خلک دي. پښتانه خلک دي. ښه، دا راته ووایه چې صاحب چې دا ولې داسې ړتنګې دي جي؟ ځکه چې هغه چې کم معیشت دی که نه، کم روزګار دی، نو خو د دې ټورسټو دا کم سیلګر چې دلته لاړ شي پوه شوې، نو دا په هغو باندې دا معیشت چلیږي که نه، او خم دی پرې، نو بیا ولې ړتنګ ساتي جي؟ ټورسټو له مینه ولې نه ورکوي؟ دغه سیلګرو له مینه ولې نه ورکوي؟ چل دی که نه چې دا د سوات ځان له قانون دی، او د ملیزۍ ځان له د دیر ځان له قانون دی. ښه ښه، او دې وجې بس قانون، دا د قانون خبره. ښه، دا راته ووایه حاجي صاحبو چې هلته مونږ تللي یو که نه ډېر زیات، چې کله ټورسټ لاړ نو مونږ ته ډېر زیاتې ګیلې کوي، مونږ ډېر زیات پروګرامونه کړي دي سوشل میډیا لکه نه، نو زیاتره به دا ګیلې کولې کوم چې د پېښور نه راشي، مردان نه راشي که نه، ځینې پکې ویشتی شوي دي، څوک په چړو وهي پوه شوې، هغه داسې بدماشان غوندې دي که نه، هغه کوهستاني د کالا ماوډن سایډ چې کوم دي جي. او زموږ د لوړ دیر دا داسې دي چې پرته ځمکه ده جي، پوه شو؟ پرته ځمکه ده، چاته څه نه وایي، ټورسټو له ډېره زیاته مینه وایي. لکه مثال به دا درکړم چې ډېر بهترین خلک دی جي، پوه شوې؟ نو دغه ولې داسې ړتنګ دي او دا ولې داسې ښه دي؟ بس دا د هر سړي خپل عمل کوي، دا د عملونو خبره ده. ښه، حاجي صاحب دا راته وایي چې اختر به هم کوم ځای کې دلته به تېروئ که نه دیر ته به؟ اختر خو به دلته یو دی ښه، د شکولۍ ده دې ملګره کې به کوئ که نه دلته؟ صحیح ده صحیح ده. او دا راته وایي چې وظیفه هم تاسو دلته کوئ که نه؟ هغه تاسو چې کومه دلته وظیفه وکړئ، تاسو خو فریج نه لرئ، فریزر نه لرئ، نو دا وخت سره تاسو څه کوئ؟ ډایرکټ به غریبانانو بیا شئ ستا؟ دا غریبانانو له ورکو خپله اذان له پوښ کوي که نه؟ ښه، صحیح شو حاجي صاحب، ډېره مهرباني، الله دې ښه ساته، ژوندی اوسې، یو جهان مننه حاجي صاحب.